ملګرو که زموږ ځمکه باندې کشش شکل نه وي نو دنیا کې چې څومره انسانان دي دا به په هوا کې الوتل، یا به سنسسیس سره ټکره خوړه یا به چرته دیوال سره، ځکه چې ګریویټي یو داسې طاقت دی کوم چې ټول څیزونه ځمکې سره لري. په دې ځمکه داسې ځایونه هم شته چېرته چې ډېر عجیبه او پر اسراره کارونه کیږي او هلته کې کشش ثقل یعنې ګریویټي فورس هم بالکل صفر وي. نو راځئ دغه ویډیو کې موږ تاسو ته ښایو د دغه ځایونو باره کې چېرته چې کشش ثقل بالکل برای نام دی. سټون اف ټواسکو. ملګرو تاسو به ضرور د غر نه غورځېدونکي ډېر غټ کاڼي لیدلي وي، او که تاسو ته زه ووایم چې دنیا کې داسې یو کاڼی هم شته کوم چې د غر نه راغورځېدو باوجود هم نه راغورځېږي، ځکه چې په دې باندې ګریویټي بالکل هم کار نه کوي. تاسو به په ما یقین وکئ. اچھا، د دې کاڼي نوم ټون اف ټواسکو دی کوم چې ټنډل ارجنټاین کې موجود دی. د کوم وزن چې تقریبا 300 ټنه دی. تاسو به حیرانه شئ چې 29 فروری 2012 کې دغه کاڼی د غر نه راوغورځېدو، ډېرو ټوکړو کې مات شو. مقامي خلکو مطابق د دې غورځېدو وجه د خواوشا کې دماکې وي، د کوم په وجه چې ځمکه کې یو زبردست ارتعاش پیدا شو او دغه کاڼی راوغورځېدو. د دې کاڼی یاد محفوظ ساتلو لپاره د ارجنټینا حکومت دلته کې یو بل کاڼی ایښی دی کوم کتو دپاره چې نن هم ډېر غټه شمېره کې خلک راځي. هډسن بې ایریا. موږ اکثر په خپل خوب کې داسې وینو چې په ځمکه ګریویټي ختم شوې ده، موږ هوا کې الوزو او خپله کې ډغرې وهو. خو په 1960 کې د کینیډا یو ساینسدان داسې ځای دریافت کو کوم چې زموږ بالکل خوبونو په شان دی. هډسن بې یو داسې ځای دی چېرته چې کروڑاو کاله وړاندې یو حادثې له وجې ګریویټي ختم شوه، اوس دلته ګریویټي کار نه کوي او اوسه پورې نه دی ریکور شوی، کوم په وجه چې نن هم دلته کې د کشش ثقل څه قسمه اثر نشته دی. که تاسو دلته کې تلل غواړئ نو تاسو ته پکار دی چې انټي ګریویټي کې تللو چل درځي. سینټا کروز میسټري سپاټ. ملګرو د امریکې ښار کیلیفورنیا شهر سینټا کروز د خپل مزیدار موسم، عجیبه ځنګلات له وجې مشهور دی. خو تاسو به په دغه ځای کې حیرانه شئ چې دغه ځای کې یو داسې ریزارټ هم دی چې چېرته هر څه الټه پلټه دي، یعنی په دغه ریزارټ باندې کشش ثقل بالکل کار نه کوي. دا ریزارټ چې کوم ځای کې دی هغه ځای ته میسټري سپاټ ویل کیږي، او که کله څوک دلته اوبه ویشتو کوشش وکړي چې ځمکې ته لاړې شي هغه اوبه لاندې تلو په ځای هوا کې الوزي. خو د ټولو نه خوند خبره دا ده چې کله تاسو دا کوشش وکئ چې دلته کې ځان وغورځوئ، خو په دې کې کله هم تاسو نشئ کامیابېدلی، ځکه چې داسې کولو لپاره تاسو ته د ګریویټي مدد ضرورتي کوم چې دلته کې نشته. د دې ځای دریافت په 1939 کې شوی و او بیا دغه ځای د میسټري سپاټ په نوم مشهور شو. نن دغه ځای دومره زیات مشهور دی چې دلته هر کال په زرګاو سیلګر چې دي راځي. سپوک هیل نوم یو داسې غر ته ورکړی شوی دی چېرته چې د ګریویټي ټول قانونونه ماتېدل په نظر راځي. دا د امریکې ریاست فلوریډا ښار لیکویس کې موجود دی چې ډېر زیات د حیرانۍ وړ دی، او دا په دې وجه چې د غر باندې یو نظري دوکه ده کوم به چې ستاسو مازغه خراب کی. تاسو په دې خبره حیرانه شئ چې دغه غر باندې کله تاسو د موټر انجن بند کړئ د دې باوجود به هم موټر په غر باندې برختل شروع شي، داسې لکه چې د ګاډي ته څوک دیکه ورکوي. دې وجې نه د دې غر نوم نیشنل رجسټرز آف هسټوریک کې هم شامل کړی شوی دی کوم چې دغه غر ته نور هم شهرت ورکوي. میسټیریس روډ ان ساوث کوریا. میسټیریس روډ ساوث کوریا دا دنیا ډېره عجیبه خبرو نه ډکه پرته ده، په کوم کې چې ځینې خبرې داسې هم دي کوم چې مونږ ډېر زیات ټینشن سره مخ کی او په سوچ کولو مو مجبوره کی. داسې یو عجیبه شی د ساوث کوریا ښار جیشوس کې هم تاسو ته ښکاري چېرته چې په یو روډ باندې ګاډي خپله ځي کوم چې هر سړی حیرانو پریشانه کی. اصل کې دلته اپټیکل الوژن یا نظري دوکه وي کوم په وجه چې ژوروالی د یو غر په شانتې ښکاري کوم چې په حقیقت کې چېرته غر نه وي. دغه ځای ته روزانه په زرګاو خلک راځي او خپل ګاډي بندوي او په دغې غر باندې خیجولو کوشش کوي، خو اوسه پورې چا د دې اندازه ونه لګوله چې دلته کې اپټیکل الوژن ولې کیږي، یعنې د نظر دوکه ولې ده، کوم چې په خپل ځان کې یو راز دی. میګنیټک هیل یعنې مقناطیسي غر. آیا تاسو خبر یې چې د کینیډا برنزیک ماونټین ځای کې غر کې داسې ځای موجود دی چلته چې موټرې خپله برځي. دې غر ته میګنیټک هیل ویلی کیږي. دلته کې یو عجیبه په نظر نه راتلونکي طاقت کار کوي، داسې ښکاري چې دلته کې ګریویټي بالکل کار هم نه کوي. په دغه غر باندې کیدونکي پر اسراره واقعاتو نه خلک په 1939 کې خبر شول، د کوم نه پس چې هر کال دلته بې شمېره خلک راتلل شروع شول. د خلکو مطابق دلته کې که ګاډي انجن بند همي نو دا د کشش ثقل نشتوالي په وجه خپله براتلل شروع کی.
د باره کې د ساینسدانانو دا وینا ده چې د ځمکې دغه حصه کې مقناطیسي طاقت زیاتوالی په وجه دغه کار کیږي. تاسو به د خبرې باندې هم حیرانه شئ چې دغه ځای کې موجود مقناطیسي طاقت له وجې په دغه ځای باندې بره تیریدونکي جهازونه چې دي په هغې باندې هم اثر کیږي، کوم په وجه چې د جهاز پایلټان چې دي هغه دغه غر راتلو نه وړاندې د جهاز رفتار تیز کړي. ګولډن ډریګ میامار په میامار کې موجود ګولډن ډریګ څو صدۍ نه ګریویټي ته خپل ځان ښایي، ځکه چې په دې باندې بره د ګریویټي یو قانون هم کار نه کوي. ملګرو دغه ځای د میامار برما ماونټ سټیټ کې موجود دی، کوم چې بودھ مذهب سره تعلق لرونکو یو مقدس ښار دی. دا د بل پکواړې په نوم هم مشهور دی او خلک یې پیژني، کوم چې ډېر زیات وزني او غټ دی. تاسو به په دې خبره باندې حیرانه شئ چې دغه کاڼی چې دی یا تیږه د ځمکې نه 25 فوټه بره ده او د دې باوجود هم نه غورځېږي، د کوم په وجه چې د دنیا ډېر ملکونو نه خلک دغه کاڼی کتو دپاره راځي. که اسانۍ ژبه کې تاسو پوهول وغواړم نو دا یو کاڼی دی د بل کاڼ ډال په ځای باندې ولاړ دی. کله چې تاسو دا کاڼی ووینئ نو تاسو ته به دا لګي چې دا به کله نه کله راغورځېږي ضرور، خو د حیرانګۍ خبره دا ده چې کالونو نه دا په یو ځای باندې ولاړ دی او که تاسو یې ډنجول هم وغواړئ نو دا بالکل نه ډکي. مقامي خلکو د باره کې دا وینا ده چې څوک دغه کاڼی 3 ځله وویني نو د هغه دولت او شهرت کې ډېره اضافه کیږي. هور ډیم د امریکای ښار بلیک کین کې موجود کولوراډو ریور باندې جوړ شوی. هور ډیم باره کې خو به تاسو اورېدلی ضروري، کوم چې ډېر زیات غټ او مضبوط دی. آیا تاسو ته د دې پته شته چې دلته کې د ډیم چې جوړ شوی دی کې ځینې ځایونو کې کشش ثقل بالکل هم کار نه کوي، د کوم په وجه چې دلته چکر ته راتلونکي خلک ډېر زیات تعداد کې راځي. جی بالکل، کله چې یو سړی دلته کې اوبه خپلې بوتلې په ذریعه لاندې غورځولو کوشش کوي نو دغه اوبه لاندې په ځای بره تلل شروع شي، د کوم په وجه چې هر سړی حیرانه شي. اوس به تاسو سوچ کوئ چې په دې ډیم باندې دا کار ولې کیږي. اچھا دغه ډیم باندې دا کار ولې کیږي؟ دا ځکه کیږي چې د دې ډیم اونچایي چې دا ډیره زیاته ده او دا جوړ شوی هم د سلوپ په رنګ دی، د کوم په وجه چې کله یو سړی اوبه لاندې غورځولو کوشش کوي نو د سلوپ په وجه باندې هوا سره دا ټکراو خوري او بیا دغه اوبه به راوچتېدل شروع شي. کوسموس میسټري ایریا ملګرو، د کوسموس میسټري په نوم ځای چې مونږ تاسو ته ښایو دا چې کله تاسو ووینئ تاسو ته به داسې ښکاري ګویا تاسو چېرته د ساینس فکشن فلم خو نه ګورئ، ځکه چې دلته کې کشش ثقل ډېر حیرت انګیزه طریقې سره کار کوي، مطلب ډېر حده پورې کار خو نه کوي. دا ځای د امریکې ریپټ نومي ښار کې موجود دی، چېرته چې څوک لاړ شي هغه ښه طریقې سره ودرېدی هم نه شي، ځکه چې دلته کې ډېر داسې پوینټونه موجود دي چېرته چې ګریویټي نام و نشان هم نشته. دې وجه باندې په دغه ځای باندې یو فن هاوس جوړ کړی شوی دی چېرته چې ډېر خلک خوند اخیستو دپاره راځي. اپ ساید ډاون واټرفال تاسو به دنیا کې ډېر زیات داسې ابشارونه لیدلي چې د هغو اوبه بره نه لاندې راځي، خو داسې ابشار به تاسو چېرته هم نه یې لیدلی چې د هغې اوبه لاندې نه بره ځي. که نه مو یې لیدلی نو دا ویډیو تاسو ډېره غور سره وګورئ، ځکه چې په دې ابشار کې اوبه بره نه لاندې راتلو په ځای لاندې نه بره روانې دي. دا ابشار د هوای لوهایو ایرلینډ یعنی جزیرې کې موجود دی، کوم چې نن د دنیا خلکو لپاره د دلچسپۍ یو ځای جوړ شوی دی. اوس په ستاسو زړه کې دا خیال ضرور راځي چې د دې ابشار کې کم داسې جادو دی چې د دې اوبه سمندر ته نه بلکې په هوا کې الوزي. په دې کې د جادو څه خبره نشته، خو اصل کې وجه دا ده چې دا د سمندر نه 100 فوټه بره دی، د دې په وجه چې کله د اوبه سمندر ته غورځي نو هغه ټیم کې په دې هوا راشي او بیا دغه اوبه هوا ته الوزي، نو دغه هوا په وجه دغه اوبه اسمان طرف ته الوزي. نو ملګرو دا وه یوه زمونږ بله انټرسټینګ ویډیو. که تاسو دغه ویډیو خوښه شوي نو لایک شیر ضرور کوئ او د خپل کمنټس په ذریعه زموږ حوصله افزایي کوئ. د خپل ځان د چاپېر چل او خپل ملګرو خیال ساتئ. د لوی الله په امان.